ختم شي ارزښت به تیلو سره سم شي چې وچې دښتې شي خړوبې ربه اوربشي او غنم شي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ښه راغلاست درته وایم په دې هیله چې روغ جوړ به یاست. زه نصرت الله میرزاخیل یم. تاسو له ملي نیوز څخه اقتصادي پرمختګ خپرونه ګورئ. د دې ونې خپرونه مو د بې کیفیته درملو لپاره ځانګړې کړې ده. دا چې د څو لسیزو راهیسې د بې کیفیته درملو د مخنیوي او قاچاق په برخه کې هیڅ اقدامات نه وو ترسره شوي. بې کیفیته درمل یو داسې درمل دي چې د یو فرد یا د یو وګړي د ژوند مسله ورپورې تړلې نه ده. په دې سره د 40 میلیونه انسانانو ژوند په خطر کې دی. خو د عامې روغتیا وزارت او اړونده ارګانونو په دغه برخه کې څومره اقدامات ترسره کړي دي او خپلې هڅې یې څومره چټکې کړي دي، دا هر څه د دې اونۍ په خپرونه کې راسره وګورئ. واتساتن غواړي بیا رغون غواړي لاست راوړي بارم ران پالن غواړي غم د ځان دې. په تیر کې د درملو د وارداتو کیفیت، څار او د بازار تنظیم کمزوری و. له یوې خوا اداري فساد، له بلې خوا د نظارتي سیستم نشتون او د قانون ناعادلانه تطبیق دا زمینه برابره کړې وه چې جعلي، تاریخ تیر او بې کیفیته درمل له مختلفو لارو افغانستان ته راوړل شي. قاچاقي شبکو او ډلو به له همدې خلاو ګټه پورته کوله او خلکو ته یې مستقیم زیان رسولو. خو اسلامي امارت تر واکمنېدو وروسته د درملو د بازار تنظیم ته جدي پاملرنه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت د درملو ثبت، وارداتو، کیفیت څار او بازار ارزونې چارې ګړندۍ کړي دي. ګڼ شمېر ناقانونه درملتونونه تړل شوي، قاچاقي درمل نیول شوي او د وارداتي شرکتونو ارزونه معیاري شوې ده. درملنې لپاره تر ټولو اساسي شی دا ده چې موږ باید معیاري درمل ولرو. بدبختانه چې د افغانستان اسلامي امارت د حاکمېدو څخه وړاندې افغانستان ته د قاچاقي درملو اندازه ډېره زیاته وله او د یو علت چې بې کیفیته درمل په افغانستان ته راوړل کېدل. د اسلامي امارت د حاکمېدو څخه په دې خوا تر ډېره حده پورې موږ د قاچاقي درملو الحمدلله مخنیوی وکړ. یو څه چې ډېر زیات مثبت دی هغه دا دی چې نسبت وړاندې ته قاچاقي درمل یعنې تر ډېرې زیات اندازې پورې صفر کچې ته راښکته شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت د حاکمېدو څخه په دې خوا یو څه چې ډېر زیات بل مثبت و هغه دا و چې د خوړو درملو د قاچاق د مخنیوي قانون توشیح سو او الحمدلله د همغه قانون په اساس باندې یو بین الوزارتي بورډ جوړ شوی دی. هغه بورډ د دغه قاچاقي درملو د بې کیفیته درملو څخه مخنیوی کوي. موږ د دې لپاره چې د قاچاقي درملو څخه مخنیوی وشي، همدارنګه د بې کیفیته درملو څخه مخنیوی وشي، په ځینو کې مو لابراتوارونه پیل کړي چې نوي لابراتوارونه هغې تقریبا 300 میلیونه افغانیو څخه پورته لګښت پرې باندې کېږي او هغه ته تجهیزات اوس الحمدلله واخیستل شول. د دې تر څنګ هغه درمل چې بې کیفیته دي په بازارونو کې هغه د افغانستان د روغتي سیستم د باور لپاره زیات یعنې ضرر لرونکي دي. اکثریت خلک داسې فکر کوي چې په افغانستان کې روغتي پرسونل د درملنې په کوم معیارات چې دغه نه پوره کوي هم په درملنه باندې نه پوهیږي. ولې الحمدلله په افغانستان کې مو خیل کادرونه لرو خو دغه بې کیفیته درملو له کبله اکثریت زموږ ناروغان به نه رغېدل او همدارنګه یو ستونزه چې دا وه د ځینې ناروغۍ به ډېر پرمختللي حالت ته رسېدلې. په افغانستان کې موږ د بېلابېلو ناروغیو ارقام لرو، که سرطاني ناروغان دي هم ځینې نور ناروغان دي. په لومړي سر کې کولی شو موږ د درملنې په توسط باندې هغه درملنه وکړو. ولې بې کیفیته درمل دا د دې لپاره بنیادي فکتور د خطري فکتور ده چې هغه ناروغي په لومړي سر کې درمل نه ترسره کېږي او دویم او درېمې مرحلې ته داخلېږي. همدارنګه یو څه چې ډېر زیات ضرر لري هغه دا ده چې د افغانستان ولسونه غریب ولسونه دي. کله چې بې کیفیته درمل وي د خلکو پیسې بې ځایه لګېږي. یو ځای کې یو ناروغ په یوه شربت په یوه ګولۍ سره جوړېدلی شي چې هغه د څو ورځې ډوز یې واخلي او هغه ناروغ ورسره رغېدلی شي. ولې د بې کیفیته درملو له کبله هغه مجبور ده چې بار بار روغتي مرکز ته مراجعه وکړي، بار بار درمل واخلي. یعنې هم د ولسونو لپاره اقتصادي ستونزه او هم د روغتي سیستم د بېباورۍ لپاره یو اساسي فکتور و. جهاد وم لاري ټول جهان منلیا. څو عمومي کارونه چې وشول الحمدلله یو دا ده چې د قانون توشیح سو. په دغه قانون په توسط سره اوس په افغانستان ته قاچاقي درمل بند شوي دي او د دغه یو نتیجه دا ده چې د بې کیفیت درملو په مارکیټ کې کمی راغلی ده. همدارنګه یو څه چې ډېر زیات مثبت دی هغه دا ده چې موږ کوم لابراتوارونه چې دي د هغه معیار ښه شوی دی، د فساد مخنیوی شوی دی. مخکې به داسې و چې که نمونې به هم راغللې خو هغه نمونو نتیجه سمه نه ورکول کېدله. اوس الحمدلله د معیاراتو په اساس باندې هغه معیارات چې دلته په لابراتوار کې دي د هغه د کتنې څخه وروسته بیا درملو ته داخل ته افغانستان ته اجازه ورکوي. د دې تر څنګ د درملو او د
بهرنیو اقلامو د ثبت او د جواز ورکونې مراحل پیل شوي دي. هغوی لپاره خپل معیارات ټاکل شوي دي او هر قلم چې افغانستان ته راځي هغه باید جواز ولري، ثبت سي، د هغه څخه وروسته افغانستان ته داخل شي. یو څه چې ډېر زیات مثبت دي مخکې یادونه ورڅخه وکړله هغه دا دی چې په زونونو کې د نویو لابراتوارونو جوړول دي چې په هغه کې به ټول هغه خواړه او درمل چې افغانستان ته نور هېوادونو څخه راځي د هغو ټولو به ارزونه کېږي، د هغې د ارزونې څخه وروسته به داخل د هېواد ته راځي. خدمت ته اړتیا دستا چې وساتي. په صحي برخه کې مهم پرمختګونه د درملو د ثبت سیستم بیا فعالول، د قاچاقي درملو پر وړاندې مبارزه، د ګمرکونو له لارې د درملو تفتیش او ازموینه، د درملو د کیفیت لابراتوارونو فعال ساتل، د وارداتي شرکتونو او درمل پلورونکو لپاره د جواز اخیستو پروسه معیاري کول. غواړي بیا رغون غواړي لاس راوړی بارم رانه پالان غواړي غم د ځان دی. اوس له اړوندو ادارو سره د همغږۍ هڅې روانې دي څو جعلي درمل له بازاره پاک، قانون پلي او د خلکو باور بیرته ترلاسه شي. دا هغه ګامونه دي چې د اسلامي امارت د ژمنې څرګندونه کوي څو د ولس روغتیا خوندي وساتل شي. افغانستان د تولیدي فابریکو محدود ظرفیت له امله د اړتیا وړ درملو ډیره برخه له هندوستان، ایران، ترکیې او متحده عربي اماراتو واردوي. به خاطر از این که مریض شفایاب شود دوای درست و با کیفیت ضرورت مبرم است. اگر دوای درست به مریض داده نشود صحت مریض به خطر مواجه میشه و حتی میمیره و اگر دوای بی‌کیفیت به مریض داده شود او هم باعث مرگ و میر مریض میشه و یکی باعث از این میشه که مرضش از بد بدتر شود. و یک حقیقت است که متاسفانه 70% مارکت های دوایی افغانستان توسط شرکت ها و کمپانی های پاکستانی انحصار شده بود. گرچه چند شرکت کمپانی بسیار خوب بین المللی در پاکستان است که به تمام دنیا دوا تولید میکنن و صادر میکنن، اما در پالوی از صدها شرکت و کمپانی دیگه است که دوای جعلی میسازند و ما شاهد از این هم هستیم که نه تنها دواهای پاکستانی را جعلی ساخته با ما شما روان میکردن، بلکه دواهایی که از ایران، پاکستان، ترکیه، اروپا اونام با افغانستان میامد نمونهش بوتلش گرفته و می بردن امون رقم دوپلیکیت جور میکردن و دوای جعلی را با ما روان میکردن. و این یک حقیقت است. نمک مندهی در پشاور جایی است که در هر دکان شما برین کپسولای خالی پیشان است با کیلو. براتون میگه که دهی بگو چی پر کنم، آرد نخود پر کنم، دوا پر کنم و چند فیصد برات پر کنم. و چاپخانه‌ای دارن که اونا میخواین امی بوتلا و امی قطیا و اینا رو چاپ میکنن. در افغانستان اتحادیه تولید کننده دواست و اونا در تلاش همی هستن که دوای غلط وارد نکنن و دوای غلط و بی‌کیفیت که وارد میشه برای شرکت های تولید وارد کننده هم یک مشکل تمام میشه. چا ادا کړ د چا غزا وګټا درمل چا وګټا چا پرختیا وګټا. شنونکي د بې کیفیته درملو قاچاق یو جدي اقتصادي، روغتیایي او ټولنیز ګواښ بولي. دوی وایي چې بې کیفیته او جعلي درمل نه یوازې ناروغۍ نه درملوي بلکې وضعیت نور هم خرابوي. دا چاره د ناروغیو دوام، درملو ته مقاومت او حتی د مړینې کچه لوړوي چې د روغتیایي خدمتونو بار څو چنده زیاتوي. د درملو بازار چې له فساد، جال او قاچاق ډک وي د پانګوالو باور له منځه وړي. اقتصادي شنونکي باور لري چې دا حالت د داخلي پانګونې مخه نیسي او د درملو صنعت پیاوړتیا ته زیان رسوي. کار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار پکار دی غم د هیواد زخمی وجودی خدر ملن غواړي زخمی وجودی تن غواړي بیا دغه بې کیفیته درملو په نتیجه کې افغانستان د اقتصادي مشکلاتو په سکتور باندې منفي تاثیرات درلودل او موږ نشوای کولای چې دغه برخه راګرځو.
خو اوس په دې اوسنیو شرایطو کې که فکر وکړو د افغانستان د اسلامي امارت څه کم 50 کلونو کې په ډېرو برخو باندې کوښښ د دې وکړ چې د قاچاقي موادو یا هم د بې کیفیته موادو که هغه غذایي مواد دي او که هغه ادویجات دي د دې د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات وکړي چې د دغه جدي اقداماتو په نتیجه کې موږ تاسو عملاً ولیدل چې په افغانستان کې اوس الحمدلله د دغه د بې کیفیته درملو مخنیوی شوی ده او زموږ لپاره هم تر ډیره پورې مثبت تمام شوی ده ځکه پاکستان سره د سوداګرۍ بندېدل او پاکستان سره زموږ دغه د ادویجاتو په برخه کې بندیز یا کوم لاره بنده شوې چې د دې لپاره ډیر زیات مهم و چې الحمدلله اوس په ښکاره ډول باندې دغه موضوع حل شوی هم ده. موږ هم کوشش کوو چې د اسلامي امارت له لوري چې باید د دغه باکیفیت درملو لپاره مختلفې لارې چارې ولټوي. د باکیفیت درملو لپاره اوس دغه مختلفو لارو چې موږ تاسو ورته ضرورت لرو چې د هند هیواد او همداراز د چین هیواد سره که د ایران هیواد سره موږ قراردادونه کوو. نو د قراردادونو په نتیجه کې د اسلامي امارت له رهبرۍ له لوري په دې باندې ډېر زیات تاکید شوی چې موږ ته هغه درمل را وارد کړي یا هغه درمل موږ ته صادر کړي چې د هغه کیفیت لوړ پاتې شو بیا بل هاري بریا نبر خمن پاتې شو. وارداتي کمپنۍ عمده پلورونکي او دولتي اجازې لرونکي شرکتونه د درملو د وارداتو اصلي سرچینې دي. خو د درملو واردات یو پیچلی بهیر لري چې باید د کیفیت، تاریخ او ثبت اصولو ته پوره پاملرنه وشي. اسلامي امارت د درملو د وارداتو کیفیت او بازار تنظیم لپاره هڅې پیل کړي دي. خو لا هم بې کیفیته او جعلي درمل یو جدي تهدید دی. د درملو پر کیفیت تمرکز او په کورني تولید د تکیه زیاته شي څو د افغان ولس روغتیا خوندي پاتې شي. درمل خو اصلا د تداوی په خاطر ده. نو اوس پاکستان ډیر زیاته هڅه کوي چې بې کیفیته درمل زموږ هیواد ته دننه کې په هر لاره چې وي. نو موږ باید زموږ ملت خلک او مریضان باید دې ته ډیر زیات هوښیار اوسي چې په خپل سر د دواخانو څخه د دوا اخیستل ونه کړي. د ډاکټر د نسخې مطابق خپل دواګانې واخلي. انشاءالله موږ هم په همدې هڅه کې یو چې موږ خپل داخلي تولیدات ته رشد ورکړو تر څو د هیوادوالو د ضرورت وړ دواګانې موږ باید تولید ولرو او په خپله د کور دننه موږ خپل درملو باندې باوري اوسو. انشاءالله په دې قسمت کې دولت تل هڅه کړی اوس فعلا هم امارت هڅه کوي چې د قاچاق او د مخنیوي قانون هم راغلی چې د دې مخنیوی وکړي او انشاءالله هیوادوالو ته به ډاډمن درمل وړاندې کړي. د اسلامي امارت کوشش هم همدا ده او موږ هم هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله ډیر ژر به دغه د ضرورت وړ درمل موږ خپل په کارخونو کې تولید کړو او د داخلي تولیداتو باندې باید ډیر زیات باور ولري نسبت بهرنۍ دواګانو ته. او زه دوی ته دا ډاډ ورکوم بالخصوص د هغه موږ تولیدات د کیفیت له لحاظه او د ټولو لابراتواري معایناتو نه وروسته موږ دا بازار ته وباسو. انشاءالله هم اقتصادي ده هم د هیوادوالو ټول ناخوالې په نظر کې نیولو سره موږ دا بازار ته وباسو او انشاءالله په دې باندې د کیفیت له لحاظه ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوو. موږ تقریبا 15 قلمه ټول زرقي دواګانې چې زموږ دغه دواګانې کورني استعمال نه لري ټول هاسپیټل یوز دي یعنی په شفاخانه کې استعمالیږي او وریدي استعمال لري. خو په افغانستان کې نور ډیر زیات کارخانې لرو چې دوی اورل دواګانې هم تولیدوي او انشاءالله د ضرورت وړ دواګانې ټول دواګانې د کور دننه موږ تولید لرو. انشاءالله دوی به هم هڅه کوي موږ هم په همدغه هڅه کوو چې زموږ د تولیدي اقلام نور هم زیات شي
او د هیوادوالو د ښه صحت په هیله یو. داخلي د تولیدونکي هم باید کوشش وکړي. اسلامي امارت هم د قاچاق د مخنیوي کې باید زیات کوشش وکړي او مریضان هم، یعنی دا یو سی جانبه درې اړخیزه همکاري ته ضرورت لري چې هم هیوادمال مو کومک شي، هم زموږ ډاکټر صاحبان او متخصصین هم باید په دغه عرصه کې ډیر زیات کوټلي ګامونه پورته کړي او هم باید دولت د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د هیوادوالو ضرورتونه په نظر کې ونیسي او ښه سیستمونه او ښه چاپیریال رامنځته کړي. له بلې لورې روغتیا پالان هم له دغې ستونزې سره اندېښنه لري. که دا ستونزه ورځ تر بلې پراختیا ومومي، د ناروغانو وضعیت به د اندېښنې وړ وي او نور جانبي عوارض به هم له ځانه سره ولري. زخمی وجودي درملنه غواړي پام بدي کیفیت درمل هغه درملو ته ویل کېږي چې د دې موثره مواد او جانبي مواد دواړه سره بې کیفیته وي، چې موثره مواد د تداوی په موخه استفاده کېږي او موثره یا د دې جانبي مواد چې کوم دي د ته شکل رنګ او حجم ورکوي د بې کیفیته وي. همدارنګه که چېرته بې کیفیته درمل په ټولنه کې استفاده شي، بعضې مسایل منځته راوړي. د هغې جملې څخه یو د دوا نه تاثیر کېدل او د مرض مقاوم کېدل، همدارنګه د پیسو اضافي لګښت او همدارنګه د ډاکټر صاحبانو په داخل کې د بې باوري رامنځته کوي. د عامو خلکو روغتیا د درملو پر باور او اقتصادي برخې ته دا یوه جدي ضربه ده. ځینې بې کیفیته درمل نه یوازې درملنه نه کوي، بلکې ناروغي نوره هم پیچلې کوي یا جانبي عوارض رامنځته کوي. اسلامي امارت په دغه برخه کې خپلې هڅې چټکې او ګړندۍ کړي دي تر څو هیوادوال له دغه ناورین څخه وویستل شي او په پراخه کچه با کیفیته درملو ته لاسرسی ولري. درملنه غواړي زخمی دوامدار توګه باندې زموږ نظارتي ټیمونه د روغتیايي مراکزو څخه همدارنګه درملتونونو څخه په ځانګړې توګه د عمده فروشیو څخه نظارتونه ترسره کوي، ولې دې لپاره چې ولسونو سره هم معلومات شریک شي. موږ په دوامدار شکل سره ځینې کنفرانسونه دایر کړي دي، د خودسره درملو څخه د مخنیوي، همدارنګه د انټي بایوټیک د زیات استفادې څخه د مخنیوي، همدارنګه یو څه چې ډیر زیات مهم ولغه د بې کیفیته درملو څخه د مخنیوي لپاره موږ ځینې کنفرانسونه رسنیو په توسط برابر کړل او ځینې هغه څه چې موږ نیولي ولغه مو د ولس سره شریک کړل. نو په دغه برخه باندې په کافي اندازه باندې کار شوی. لا هم هڅه کوو چې ولسونو سره معلومات شریک کړو چې وکولی شو موږ د بې کیفیته او د قاچاقي درمل څخه مخنیوی وکړو. الحمدلله دغه قانون د توشیح کېدو څخه وروسته اوس تر ډېره حده پورې موږ مثبت نتایج لرو. په وروستیو کې تاسې به د هلمند ولایت راپورونه لوستلي وي، د کندهار ولایت راپورونه به مو لوستلي وي چې د قاچاقي درملو په زیاته اندازه موټر چې کوم افغانستان ته راوړل شوي ول یا هم کارټنونه د درمل راوړل شوي هغه مکمل وسوځول شول. یعنې تر ډېره حده پورې الحمدلله په دغه برخه کې اوس جدي کار روان ده او نور ادارات هم له موږ سره په ګډه باندې کار کوي. د عامې روغتیا وزارت ژمنتیا هم همدا ده چې موږ وکولی شو د افغانستان ولسونو ته معیاري او باکیفیته درملنه وړاندې کړو. د دې لپاره اساسي کار دا چې موږ د بې کیفیته درملو څخه مخنیوی وکړو. الحمدلله تر ډېره حده پورې په دغه برخه توانېدلي یو او انشاءالله هڅې هم روانې دي. په وروستیو کې تېره ورځ موږ د ایران هیواد سره د تطبیقي پلان چې کوم درمل افغانستان ته راځي دغه تفاهمنامه مو لاسلیک کړله. همدارنګه د هند هیواد سره د عامې روغتیا د ښاغلي وزیر صاحب سفر د په دغه سفر کې هم تر ډېره حده پورې موږ په نورو درملو باندې کار کوو. اکثریت چې کوم د پاکستان څخه درمل راتلل دلته په فرضي کرښه باندې بې کیفیته درمل بول یا هم په قاچاقي توګه راوړل کېدل. اکثریت د پاکستان څخه چې کوم درمل افغانستان ته راوړل کېدل چې هغه به قاچاقي درمل ول یا هم دلته به بې کیفیته درمل راوړل کېدل. دغه لپاره موږ اوس هڅه کوو چې د بدیلو لارو څخه کار واخلو، د نورو هیوادونو هغه درمل چې هغه با کیفیته دي معیاري د افغانستان ته راوړو. نو تر ډېره حده پورې انشاءالله کار شوی دی او په دغه برخه باندې کار روان ده. د عامې روغتیا وزارت رهبري د دوی سره بېلابېل مجالس ترسره کړي دي او سپارښتنې ورته همدا کړې ده چې د ولسونو سره باید ظلم ونه شي، د احتکار څخه باید مخنیوی وشي، هغه درمل چې په بازار کې شتون لري باید احتکار ونه شي، همدارنګه د نرخونو کنټرول وشي، د دې ترڅنګ د بې کیفیته درمل افغانستان ته راوړل څخه مخنیوی وشي او د دوی څخه ژمنتیا هم اخیستل شوې چې افغانستان ته کوم درمل دوی راوړي دغه باید معیار او کیفیت وکتل شي. درنو لیدونکو دا وه د دې ونې اقتصادي پرمختګ خپرونه چې د بې کیفیته درملو په تړاو مو ځانګړې کړې وه. الله دې وکړي چې خپرونه مو خوښه شوې وي. کولی شي زموږ دا او نورې خپرونې د ملي او ملي نیوز له خواله رسنیو څخه وڅارئ. تر بیا چې زه نصرت الله میرزاخیل ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم، په لوی او بخونکي الله مو سپارم.
ارزخ بیتیلو سرا سمشی چه وچه دختی شی خړوبی رب اور بشی او غنم